دلته زه راځم کټګوري سلیکټ کوم ورته یار زما فور ایگزامپل سپورټس کې زه غواړم خپل یو پروډکټ په سپورټس ان آوټډورس کې پیدا کړم نو چې زه دې کې پیدا کوم زه به دلته ورته وایم چې ما د شپینګ سایز ټیګ چې دی هغه سمال ان سټینډرډ سایز ما ته ووایه دا د دې لپاره چې سمال ان سټینډرډ سایز داسې دی چې دې باندې اور چارجز نشته خو په اور سایز باندې داسې دی چې دا لږ د کله چې یو امیزون خپل ځان له یو شپینګ سایز لري که تاسو دا سایز نه دا پروډکټ زیات کو بیا هغوی خپل چارجز په هغې پروډکټ باندې لګوي اضافي د اور سایز چارجز وي دلته به زه راشم ورته ووایم چې یاره فلفلمنټ مې تاسو ته یو پهله لیکچر کې ویلي چې یاره موږ سره دوه ټایپه فلفلمنټ دي چې یو اف بی ای دی یو اف بی ایم دی نو مطلب اف بی ای دا دی چې امیزون له طرفه هغه شپ کېږي او آرډر ارڅه امیزون دا کوي اف بی ایم مطلب چې خپل سیلر ارڅه کنټرول کوي دلته اوس امیزون دی امیزون مطلب دا دی چې امیزون خپل دا پروډکټ سیل کوي یو ګلاس دی یا یو واچ دی هغه خپل امیزون سیل کوي نو دلته ځکه امیزون دی زه به ورته اف بی ای ان اف بی ایم سلیکټ کړم چې زه داسې پروډکټ غواړم دا مطلب دا فلټرز دي دا تاسو غواړئ ولګوئ ونه لګوئ دا اپ ټو یو ده نو دلته زه راځم ډایرکټلی کرایټیریا ته راځم نو فرست اف آل خو به زه راشم دلته به څه ورته ووایم نو تاسو کولی شئ دا فلټرز چې کوم دي دا دلته هم ولګوئ چې دلته کوم فلټرز دي چې سرچ والیوم ایوریج پرایس ریوینیو ریویوز دا شیزونه چې دی تاسو دلته هم ورته لګولی شئ چې دلته ګورئ ریویو کاونټ دی پرایس دی منثلی ریوینیو دا ریوینیو نه مطلب کوم پیسې چې منثلی دا کوم ټوټل کوم سیلینګ چې کوي دا څومره کوي نو دلته تاسو کتلی هم شئ estimated average revenue from the previous 30 days دا ټول تاسو ته دلته منثلی راخلي نو زه به راشم ډایرکټلی به په سرچ کلیک کړم نو اوس موږ سره لاندې به پروډکټس راغلي وي اوس دا ډیفرنٹ پروډکټس دي زموږ اوس مین کار سیکنډ مین کار چې دی دې ځینه شروع کیږي نو دلته تاسو ډېر پروډکټس لیدلی شئ چې یاره دا چې کوم دی دې کې دې ځینه به موږ خپل پروډکټ څه شی کوو سلیکټ کوو نو که تاسو وګورئ زه ډایرکټلی خپل دې کرایټیریا له راځم یو وي سی کرایټیریا له لومبی خو به زه دا وګورم چې د دې ریویوز چې کوم دي دا باید وګورم بیا ریوینیو وګورم همداسې ورسره ریوینیو سارټینګ به پکې نه کوم ایوریج وګورم پرایس چې کوم دی دا ټول به وګورم فرسټ اف آل زه چې کله دا یو شیز مې پیدا کړو زه ډایرکټلی راځم دا کاپي کوم او دلته به زه راشم ګوګل ټرینډز به کولاو کړم ګوګل ټرینډز به کولاو کړم او دلته به دیلم ډیر زیات پامې کنټري به زه یو اس ای سلیکټ کړم ځکه چې زه یو اس ای کې دا پروډکټ ګورم چې دی ډیمانډ څومره دی زه راځم دا پروډکټ دلته پیسټ کوم دلته ماته د دې ټرند اوس ښیي دلته به زه راشم د دې ټرند به ورته پاست 3 years کې یا پاست 5 years کې به زه دا وګورم نو دلته تاسو ته ویلي دي یعنې چې کوم ګوګل ټرند دی د دې سرچ فریکوینسي must be یا shall be above 25 for the past 3 years نو دلته موږ سره د 3 years دپاره نه ورکوي او د 5 years دپاره ورکوي نو داسې یو پروډکټ دی موږ سره دا اوس راغی دا تاسې نه داسې پروډکټس موږ نه سلیکټ کوو دا ولې ځکه چې دا سیزنل دی سیزنیلیټي پکې ده څه مطلب دلته راشئ تاسو ګورئ دا په اکتوبر کې چې دی پورته تللی دی بیا دې نه بعد وروسته جنوري کې بېرته ټیټ راغلی دی فبروري کې ټیټ راغلی جنوري کې جګ تللی دی همداسې مارچ کې بیا ټیټ راغلی اپریل کې بیا اوچت د دې سیلینګ تللی دي دا چې دی د دې ډیمانډ مخکې لاندې په هر میاشت کې لاندې او پورته ځي اپ ډاون کیږي نو موږ داسې پروډکټ ګورو چې د هغې دا کوم
ټرند چې دی هغه داسې د 25 نه پورته وي او داسې نارمل وي. فور ایگزامپل زه تاسو دلته ښیم دا تاسې نه دا ټرند هم ښه دی دلته د 25 نه اوچت دی داسې دی بالکل نارمل تللی دی دلته بیا لږ اوچت شوی بېرته راغلی لاندې مطلب دا یو اندازه ښه دی. هغې نه بعد که زه تاسو ته یو بل شی دلته ووایم فور ایگزامپل یا سوري نو دې ټرند تاسو کتلی شئ د دې ټرند اوس ډېر مطلب ښکلی دی 25 نه دا دی چې 75 ته دې ټرند رسېدلی دی نو اباف 25 دی او دا نارمل دی داسې ګور اپ ډاون داسې نه سیزنل نه دی چې یاره یو ځای کې فل ډاون راغلی بیا اوچت تللی فل ډاون راغلی اوچت تللی نه دا ډېر زبردسته دی او ډېر مطلب ښه ټرند دی. نو موږ به داسې ټرند ګورو چې یاره یو پروډکټ دی داسې ټرند به ګورو. همدلته اوس راځو نو دلته راځو دا پروډکټ چې دی موږ سکیپ کوو. نو دلته زه راځم یو فلټر ورته بل لګوم ورته یم چې سرچ والیم دی مینیمم څومره وي دلته راځو موږ ورته وایو چې یاره سرچ والیم دی مینیمم 10,000 ایگزیکټ وي نو 10,000 ورته دلته فلټر ورکوم او سرچ کوم داسې یو پروډکټ. تاسو ګورئ دې سرچ والیم ډېر زیات دی کولی شم اوس زه راشم پرایس دپاره ورته وایم زه ورته یم چې د 10 دلته تاسو پرایس کتلی شئ 1199 نه دی 1199 نه دی 39.99 پورې داسې ما سره یو پروډکټس راشي چې دی داسې کوم خصوصیات چې دي چې دا ولري. تاسو کولی شئ نور فلټرز هم ورته ولګئ لکه ریویوز وي ریونیو وي خو دا بیا ډېر کمپلیکس پروډکټ راځي دا ډېر سخت پیدا کېږي نو سمپل کوم فلټرز چې دي هغه ورته ولګوئ. همداسې راځو زه راځم ډایرکټلی دلته ګورم دا اوس ښه سرچ والیوم هم لري همداسې چې دی منتلی سیلز هم ښه دي منتلی ریونیو هم ښه ده او کوم ریویوز چې دي هغه هم ښه دي او کمپیټیټینګ پروډکټس هم لیس دین 2000 دي. نو دلته تاسو ډېر پروډکټس نور هم کتلی شئ. دلته زه راځم دا شیز ګورم د دې اوس سرچ والیم هم زیات دی ریویوز هم کم دي او کوم کمپیټیټینګ پروډکټس چې دي دی زیات دي. دلته ګورئ دا تاسو کتلی شئ کمپیټیټینګ پروډکټس نو مور دین 2000 نو مطلب دلته ډېره زیاته مقابله د پروډکټس ترمنځ داسې ډېر زیات تاسو کتلی شئ چې وګورئ لاندې پیجز کې وګورئ ګیم بګز دی کولی شئ بل پیج ته لاړ شئ بل پیج ته لاړ شئ ګیم بیگز راځم زه دا ګورم دلته به زه دا ټیک دی زه راځم د دې ټرینډ ګورم لومبی به زه د ټرینډ چک کوم نو دا فور ایگزامپل دا یو ښه ټرینډ دی 25 نه پورته دی اپ تللی سمټایمز اپ تللی دی او سمټایمز ډاون راغلی نو زه راځم دا پروډکټ سلیکټ کوم